سلامونه درنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د HTML د کورس 18مه ویډیو کې زما عبدالله استاد سلامونه امید ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې به موږ د HTML ټیکسټریا وایو چې HTML کې ټیکسټریا د څه دپاره استفاده کیږي کله چې موږ ویبپاڼه جوړوو. تېره ویډیو کې موږ د HTML انټیټیز ویلې وي، نو په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ وایو چې HTML ټیکسټریا ولې استفاده کوو او په کوم ځای کې استفاده کیږي په ویبپاڼه کې. راځو ویسکوډ راخلاصوو. د ویسکوډ نن درس چې ده هغه ده موږ سره ټیکسټریا ده عنواني. ټیکسټریا کله چې موږ په ویبپاڼه کې استفاده کوو، مثلا تاسو ویبپاڼه ته یو څوک داخليږي تاسو ته لیکي چې یو کمنټ تاسو ته لیکي، نو کولی شي د ټیکسټریا د لارې هلته تاسو ته ولیکي، یا مسیج وي تاسو ته کوم مسیج لیکي د ټیکسټریا د لارې دوی کولی شي تاسو ته بیا مسیج وکړي. تاسو کولی شئ خپله کمنټ ولیکئ دوی ته په د ټیکسټریا د لارې. نو زه راځم ټیکسټریا د کله چې ټیکسټریا موږ لیکو دغه دپاره فارم اخلو. بغیر له فارم نه کولی شو چې موږ ولیکو، خو کله چې فارم موجود نه وي بهتره نه ده چې مطلب فارم موږ سره نه وي. فارم چې کله موږ ولیکو دا ډیره بهتره ده، ځکه چې زیاتره موږ چې ټیکسټریا استفاده کوو فارم باید موجود اوسي، فارم ولیکل شي. اوس راځو ټیکسټریا لیکو. ټیکسټریا موږ په خپله باندې داسې لیکلی شو، لیس دین اپریټر واخلو، دلته لیکو چې ټیکسټ ایریا دا ورپسې کلوز کوو. راځو په دې ځای کې اوس یو پاراګراف معلومات لیکو. مثلا ما دلته یو پاراګراف معلومات ولیکل. ښه اوس زه راځم دغه رن کوم. زموږ سره ټیکسټریا چې شو، ټیکسټریا زموږ سره راغله. ښه اوس د دې دپاره زه راځم چې کله موږ سره ټیکسټریا رن شوه، په دې کې زه کولی شم د معلوماتو کې ټول تغییرات راوړم، د خپلې خوښې ډیلیټ یې کړم، تغییرات پکې راوړم، هر څه چې لیکلی شم. دغه دپاره موږ یو اټریبیوټ لرو چې باید دغه تغییرات پکې رانه شي. هغه اټریبیوټ دی چې ریډ اونلی. ریډ اونلی هغه اټریبیوټ دی چې مثلا موږ په دې کې نشو کولی چې تغییرات راوړو. اوس زه دا راځم دا زه پاکوم، نه پاکېږي زموږ سره، ډیټا پکې انټر کوم، نشو کولی چې په دې کې ډیټا انټر کوم. ښه زموږ سره یو بل د دې اټریبیوټ دی، مثلا زه غواړم دا یو ځل رن کړم، سایز یې ډېر کوچنی دی، هایټ او ویډ یې دواړه ډېر کوچني دي. د هغه دپاره موږ یو اټریبیوټ لرو په نوم دی کالز کالم، یعنې د کالم په هغه باندې موږ کولی شو دې ته سایز ورکړو. زه مثلا غواړم چې 15 کلمه دې ته څه ورکړم، ویډ ورکړم. راځم دا رن کوم، دا یې موږ سره د دې سایز شو. یو غواړم دې ته 90 کلم زه چې کوم ویډ ورکړم او څومره هایټ ورکړم. د هایټ دپاره موږ راځو دلته رو ورته لیکو. روز کې زه ورته لیکم چې 45 د موږ سره باید شوي د هایټ وي. کم هم لیکلی شو، مثلا زه لیکم چې 15. دا رن کوم، دا یې موږ سره د دې سایز شو. اوس زه راځم ویډ او هایټ زموږ سره راغلو. مثلا دلته ریډ اونلی هم راغی چې څوک نشي کولی دغه ډیټا ترې فاقه کړي. اوس یو بل زموږ سره چې دا ماکس ان لینډ ته چې مثلا زیات حروف دي څو اوسي په دې کې چې ما تر څو حروفو پورې باید یو پاراګراف ولیکل شي، او مینیمم لیټرز باید تر څومره وي. زه مثلا درته لازم په تېره ویډیو کې موږ هم ویلي وي ماکس مین لینت. زه دلته راځم ورته لیکم چې 200 حروف باید په دې کې ولیکل شي، له دې نه باید زیات ونه لیکل شي. په دې کې اوس له 200 نه زیات حروف نه لیکل کېږي. زه ریډ اونلی ته راړنګوم. دلته زه راځم چې څومره ډیټا انټر کوم، نه انټر کېږي ځکه چې موږ دلته 200 حروف نه زیات حروف چې کړي دي انټر کړي دي. دا کنټرول A کنټرول C
د دې نه زیات حروف موږ سره نه انټر کیږي ولې چې موږ دلته د 200 حروف تعداد ورته ورکړی دی زه اوس مثلا راځم دلته ورته لیکم چې 600 حروف باید ولیکل شي په دې کې حد اقل تر 600 پورې ولیکل شي اوس که زه دلته راشم نوره ډیټا هم ذخیره کوم کنټرول سی وی وی دا تر 600 حروف نه زیات بیا نشي کولای دلته ولیکي مین لینت باید څومره اوسي یعنی کم از کم چې باید د څونه باید ولیکل شي زه دلته لیکم چې د 40 ورډ نه باید پاس ولیکل شي د 40 او تر 600 پورې دا رن کوم اوس کولی شو هغه مینیمم لیټرز چې دي په دې کې هغه څه ولیکو 40 دلته اوس مونږ ته یو میسج شو کوي چې کله زه خبر وکم دي چې please lend this text to 40 characters or more you are currently using 12 characters مونږ څو کاریکټر اوس استفاده کړی دي 12 کاریکټر مونږ استفاده کړی دي زه دلته راځم یو لورم لیکم زه په دې ځای کې ودرېږم دا لورم کپی کوم کنټرول سی دلته کنټرول وی کوم زمونږ سره دا څو کاریکټر دي تر 600 کاریکټر پورې چې تر 600 کاریکټر زمونږ سره پرانه تر هغه به موږ سره دا لوډ کیږي ان تر دې چې زمونږ سره 600 کاریکټر پر راشي بیا نو کولای شو اوس راځو دا زمونږ سره د دې ټول اټریبیوټ وي بل زمونږ سره پلیس هولډر ده دا یا ځل رن کوم پلیس هولډر د دې لپاره استفاده کیږي د هینټ لپاره هینټ یعنی نقل لپاره مثلا کله چې زه ټکسټریا ته ورځم هلته موږ ته باید څه ولیکي پلیس هولډر لیکم چې پلیز please enter on your minds مطلب ستاسو ذهن کې چې دلته څه دي هغه چک کړئ انټر کړئ زه اوس دا ډیټا تھریډینګ کوم کنټرول دلته موږ ته لیکلي چې please enter on your minds تاسو باید خپل ذهن کې چې څه دي مطلب دلته ولیکئ یا تاسو خپل خواخي کوېشن هم جوړولی شئ چې څه ورته لیکئ enter your suggestion enter your suggestion مثلا تاسو خپل هغه کوم پیشنهاد چې دای کنټرول وکړئ او ډیلیټ کو هغه هم دلته کولای شئ هغه کوي نو دا واز موږ سره په HTML کې ټکسټریا چې د څه لپاره استفاده کیږي ټکسټریا او ولې استفاده کوو یو بل اټریبیوټ هم د دې شته په نوم د آټو فوکس د دې لپاره استفاده کیږي دا آټو فوکس زه چې کله ویبپاڼه خلاصوم اتومات د موږ سره دغه په آټو فوکس وي سلیکټ دی وي مثلا اوس ګوره دغلته ټول بګراوند د چوکاټي چې شو بلاک شو او ډبل شو زه کله چې دا آټو فوکس ترې لرې کړم نو دا په خپله باندې نه سلیکټ کیږي اوس ګوره دلته کرسر چې دا موږ په خپله راوړو او دلته سلیکټ کوو ټکسټ لیکو دغه ده اوس کرسر نشته زه په خپله خوښه باندې دلته راځم او کرسر کلیک کوم خو نه زه ورته وایم زه چې کله ویبپاڼه رن کوم آټو فوکس موډ ته دې وړي مثلا څرګې زه ویبپاڼه رن کوم دلته د کرسر راشي په خپله باید زه ټکسټ پکې ولیکم اوس دا رن کوم دغه ده زموږ سره کرسر دلته راغلی ده کولی شو دلته ډیټا ذخیره کوم نو دا زموږ سره ټکسټریا په HTML کې تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مو مل شه